میرویس خان خپل لومړني هدف ته ورسید. د ګرګین شرط یې پوره او د هغه اعتماد یې ترلاسه کړ. دا خبره د اصفهان تر درباره پورې ورسېده چې یو پښتون هوتک خان 18 ګرجي رغمل عسکر راخوشي کړل. میرویس خان به کله کله په ارګ کې د نارنج ماڼۍ ته ورته. ګرګین او لوړ مقاماتو ته به یې مشورې ورکولې. د خپل شناخت او په خلکو کې د ګرانښت په برکت له ځینو هغو قومونو مالیې راټولې کړې چې د مالیې په ورکړه کې یې سستي کوله. میرویس خان د ګرګین د وسلو له مسؤل سره وپېژندل. میلمستیا یې ورته وکړه او په مختلفو سوغاتونو یې ونازاوه. میرویس خان ته معلومه شوه چې دا سړی د پیسو په مقابل کې تر هر څه تیر دی. یوه ورځ د وسلو د ډیپو مشر ته د سرو زرو 50 سکې ورکړې. هغه هم د شپې په تیاره کې 290 د هنپور ټوپک ورته راوړل. آهنګر یو ټوپک ور واخیست. د ټوپک په خزانه کې یې یوه پټاکۍ کېښوده. باروت او غټه چرۍ د ټوپک له خولې ور واچوله. پر اوسپنیز سیخ یې تخته کړل. د ونې پر تنې یې ډز وکړ. آهنګر خوشحاله و، خو دا یې هم وویل چې تر انګریزي ټوپکو ښه نه دي. میرویس خان خپل ورور عبدالعزیز کابل ته ولېږه. ورته ویې ویل چې په یو چل د کابل له مغولي حکمران څخه انګریزي ټوپک واخله. میاشتې ووتې. میرویس خان او د هغه ملګرو به وسلې زیرمه کولې. دی به د پخوا په شان د ګرګین مهمو جلسو ته ورته. په جنګي کلا کې محبوبیت ډېر شوی و. خبره یې چلېدله. ان د کلا ځینو لوړو مقاماتو به د ګرګین پر ځای له میرویس خانه مشورې اخیستې. دې کار ګرګین په غوسه کړ، خو په خوله یې څه ونه ویل. ګرګین پوهېده چې میرویس خان په جنګي کلا او ان د اصفهان په دربار کې ښه نوم لري، ځکه یې له دلیله پرته څه نشو ورته ویلی. خو په پټه یې د میرویس خان د څارلو لپاره ځینې کسان وګمارل. میرویس خان هم پوهېدلی و د داسې ګام نه اخیست چې ګرګین ته ثبوت پرېږدي. خو یوه ورځ هر څه بدل شول. سهار یې کور ته د ګرګین عسکر ورغلل او میرویس خان یې جنګي کلا ته بوت. د میرویس خان سترګې رډې راوختې. لنګې یې ولړزېدل. پر دیوال یې لاس کېښود. آهنګر د لوی سالون په منځ کې ولاړ و. له خولې یې وینې بهېدلې. لاسونو او پښو ته یې زنځیرونه ورلوېدلي وو. میرویس خان د ګرګین په غږ جټکه وخوړه. میرویس خانه، راځه تا ته ماتل و. میرویس خان ورغی. تعظیم یې وکړ. شاوخوا یې وکتل. په سالون کې ولاړ ټول مقامات شناخته وو. ګرګین وویل وبښه، په دې شنه سهار کې مو مزاحمت درته وکړ. ولاړ شو. زانګې وانګې راغی. میرویس خان ته مخامخ ودرېد. له خولې یې د شرابو بوی ته. بیا تر آهنګر راوګرځېد. ویې ویل میرویس خانه، دا سړی پېژنې؟ میرویس خان آهنګر ته وکتل. سترګه یې تکه شنه وه. میرویس خان وویل هو، زما ملګری دی. ګرګین وخندل. لاړ او پر څوکۍ کېناست. جام یې پر سر واړاوه. ویې ویل آهنګر مو له 10 ټوپکو سره ونیو. د میرویس خان زړه ولوېد. ګرګین وویل پوښتنه نه کوي چې څنګه؟ میرویس خان غلی و. ګرګین وخندل. تېره شپه زموږ ګزمې ونیو. خبره معلومه شوه د ډیپو مشر خیانت کړی. پر آهنګر یې وسلې خرڅې کړې وې. میرویس خان وویل ښه نو، خاین معلوم دی. د ډیپو له مشر پوښتنه وکړې. زمو ګرګین په خبره کې ورولوېد. د هغه په اړه مې فکر کړی، خو دې سړي دا ټوپک تا ته اخیستل. میرویس خان وخندل. زه تجار سړی یم، په بې ځایه شیانو پیسې نه ورکوم. له ټوپکو مې کرکه کېږي. همدا اوس راته وګورئ، د نوکانو د اخیستلو چاقو هم نه راسره ګرځوم. خو د ډیپو مسؤل بل څه وایي. په 2 قمچینو یې اقرار وکړ چې دا وسلې پر تا پلورلې. میرویس خان وویل د یوه نفر خبره ثبوت نه ده. تاسو ما پېژنئ چې صفوي حکومت ته صادق انسان یم. ګرګین وخندل. اسانه ده، اوس به یې 2 نفره کړو. لاسونه یې سره وجنګول. له ونې ټیټ تور سړی راغی. چړې او امبرونه پسې ځړېدل. ګرګین وویل آهنګر په خبرو راولئ. تور سړي په خواره خوله وویل صیب، دا سړی له ډبرې جوړ دی. 2 غاښه مو ور ویستل. د کیڼ لاس ګوتې مو ور ماتې کړې، خو اقرار یې ونه کړ. ګرګین چیغه کړه احمقه، د ګوتو نوکان یې لا پاتې دي. تور سړي د آهنګر نوک ته امبور ونیو. آهنګر چیغه کړه. زنځیرونه وشرنګېدل. پر ملا تاو شو. کېناست. پر غولي سور نوک ولوېد. میرویس خان سترګې پټې کړې. ګرګین آهنګر ته ورغی. تور سړي آهنګر تر ولې ونیو. آهنګر ودرېد. ګرګین چیغه کړه ووایه وسلې دې چا ته اخیستې؟ آهنګر تو کړل. د ګرګین پر مخ سرې لاړې وبهېدې. تور سړي آهنګر پر ژامه وواهه. آهنګر ولوېد. ویې ټوخل. ګرګین پر خپل مخ لاس تېر کړ.
ویې ویل همدا نن یې توپ ته وتړئ. تور سړي آهنګر تر ولیو ونیو. دواړه له سالونه ووتل. ګرګین وویل میرویس خانه ته خاین یې. میرویس خان وویل نه زه صفوي پاچا ته صادق یم. ګرګین چیغه کړه دا خاین زندان ته یوسئ. دوه عسکر راغلل. د میرویس خان لاسونو ته یې کړۍ ور واچولې. له سالونه یې ویست. چوپتیا شوه. ګرګین پر څوکۍ کېناست. له ډېرې غوسې یې سره ډبل بریتونه لړزېدل. شېبه وروسته یې د جنګي کلا ټول مقامات راټول کړل. ګرګین او ځینې نورو ګرجي قومندانانو ټینګار کاوه. ویل چې میرویس خان خیانت کړی باید توپ ته وتړل شي. خو د جلسې ډېره برخه په دې باوري وه چې میرویس خان ساده سړی نه دی. د هغه وژل به قومونه راوپاروي. په کندهار او شاوخوا سیمو کې به د ګرګین حکومت کمزوری کړي او کمزوری ګرګین به صفوي پاچا ته هم خوند ورنه کړي. په پای کې ټولو پرېکړه وکړه چې میرویس خان لاس تړلی اصفهان ته ولېږي.